السلام علیکم ګرانې مینوالو، زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو ته اول تاسو د ورکوټي شانتي کلیپ وګورئ. نو دوستانو تاسو چې دی نو د ورکوټي شانتي کلیپ هم صحیح کو. یو خواته چې دی نو جهانګیر خان ناست دی او بل خواته چې دی نو شهید خان دی او په منځ کې څوک ناسته ده تاسو به ښه پېژنئ. په منځ کې چې کومه ښځه ناسته ده هغه نیلم ګل ده. نو نیلم ګل ولې په منځ کې ناسته ده، د دې شاته چې دی نو څه راز دی او د کېناستېدو وجه څه شوې ده، زه به تاسو سره چې دی نو د دې دا ټولې خبرې به په دې ویډیو کې به شیر کوم. نو دوستانو تاسو تر اوسه پورې زما یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ نو پلیز ځان سره زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې بیل آیکن هم پریس کړئ. نو دوستانو خبره کومه د نیلم ګل په باره کې. د نیلم ګل شهید خان سره او جهانګیر خان سره د دې ترمنځ کېناستېدو مین وجه چې دی نو هغه فاطمه ګل ده. نو تاسو به تپوس کوئ چې یار د فاطمه ګل دا څنګه؟ نو د فاطمه ګل وجه داسې نو د یو دوه ورځې مخکې چې دی نو ما یوه ویډیو جوړه کړې وه، نو په هغې کې ما تاسو ته ښولې وه فاطمه ګل چې دی نو جهانګیر خان سره او بیا چې دی نو شهید خان سره ناسته وه. نو دی سره چې دی نو بیل بیل ویډیوګانو کې راغلی وه. نو هغه ویډیو ما تاسو ته ښوله. نو د هغې په وجه باندې چې دی نو نیلم ګل دا کار وکړو. نو یو خوا د شهید خان ناست دی په صوفه باندې او بل خواته چې دی نو جهانګیر خان ناست دی او په منځ کې چې دی نو دا کېناستې ده ورسره. دا کېناسته ده دا نیلم ګل ویډیو جوړه کړه او ویډیو چا دپاره جوړه کړې ده؟ نو مراد دپاره او فاطمه ګل دپاره د دې د کس ته چې دی نو دی سره ویډیو جوړه کړه. نو باقي خو تاسو ته ښه پته ده، زیات تفصیل باندې زه چې دی نو هغه اړخ ته نه ځم، خو خیر خبره په لنډو کې زه ختموم. نو دا چې دی نو صرف اور صرف فاطمه ګل دپاره. آیا فاطمه ګل هم چې دی نو په دې شو کې وه او نیلم ګل هم وه. نو نیلم ګل چې دی نو ورسره ویډیوز جوړه کړې خو هغې په خپل سوشل میډیا خپل په ټیک ټاک باندې نه ده لګولې او فاطمه ګل چې دی نو دی خپل په ټیک ټاک باندې لګولې دي او په فیسبوک باندې لګولې دي، آیډیز باندې شیر کړي دي، خو نیلم ګل تر اوسه پورې چې دی نو خپل آیډي باندې نه ده شیر کړی. نو بس دوستانو دا نوی میسج او پیغام ما له خپل دوستانو سره شیر کړم. که ویډیو کې ما داسې غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر ژر تاسو سره به یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. تل ویله په امان، والسلام.